موږ بعض کسان چې کوم دي په اوداسه کې تلواره کوي د بدن اعضا یې وچي کله یې پښه وچه پاته سوي خاص کر په ژمي کې کله څنګلی وچ پاته سوي کله دا زنه لاندې دا ځای وچ پاته سوي اودس یې نیسه ما درته وویل نبي علیه الصلوة والسلام د قبرو سره تېرې دي نبي علیه الصلوة والسلام وفرمایل چې دا ته الله پاک جل جلاله په قبر کې عذاب ورکوي د یوه کس د قبر د عذاب یوه وجه دا وه چې دا کسان چې کوم وو د اوداسه اهتمام یې سم نه کوي او د بولو د څاڅکو څخه یې ځان نه ساتي نبي علیه الصلوة والسلام د صحابو سره روان یو ځای د اوداسه رالی نبي علیه الصلوة والسلام اودس وکړي صحابو هم اودس وکړي کله چې نبي علیه الصلوة والسلام د صحابو پښو ته وکتل د بجلک شاوخوا اکثر دا وچ وي نبي علیه الصلوة والسلام ورته وفرمل ویل للعقاب هلاکت وي دا کسان دپاره چې هغوی په اودسونو کې خپل پړ دغه بجلکې وچ پاته کړي مطلب په اوداسه کې چې څومره ښه اهتمام کېږي هر اعضا په ښه توګه باندې پرېوړي ځکه دغه اودس ته د ګناه د مغفرت ذریعه ګرځي ما دا حدیث درته ویل مخکې نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي کله چې یو انسان د الله د رضا دپاره په مینه د لمانځه دپاره اودس شروع کړي کله چې دی بسم الله ووایي خوله ومینځي لاسونه ومینځي او بیا خوله و پزه پرېولي الله سبحانه وتعالی د دې ګناه ویرژي کوم ګناه چې په پزه یې په خوله باندې سوی او بیا چې کله دی په لپه کې اوبه راواخلي او پر مخ باندې توی کړي بیا د ده پر مخ چې دا اوبه روانې وي او در ځینې لاندې دا اوبه څڅېږي څاڅکي په دغه هر څاڅکي باندې الله پاک جل جلاله د خپل بنده ګناهونه معافوي او بیا چې کله دی لاسونه در سنګلي مینځي الله د لاسو ګناه معافوي بیا چې کله د سر مسه کوي الله د سر ګناه معافوي د هغه رقم د پښو پورې بیا چې کله انسان اودس پوره کوي او دا کلمه ووایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من العلماء الصالحين الفائزين ارسلوا چې په واس پرای الله پاک جل جلاله د دې اوداسه په وجه باندې په ښه توګه او په محبت باندې د اودس وکړي الله پاک د جنت اته دروازې د تخلاص کړي دا په اودس باندې موږ تاسو اودس د سره کوم زه به یو چابک اودس وکړم باره بیا جماعت ودرم دا اودس چې راسي کله پښه وچي یو چپله کول ته وغورځي په دا سټ کې ومرشتي را بل چیز د لمانځه تلوار هېڅ دا څه دی څه پېښه ده آرام دا عبادت دی د الله حضور ته راوالې ته څه په تلوار راوالې کله په دا ګرمۍ په وخت کې چې مولوي صاحب رکو ته ولاړ شي او ده بیا نوی اودس کوي پښه یوه پښه یې ښوی سي یا بله چوټه په سټ کې پرته یا بل چی دی دا څه شی دی دا نه دی پکار موږ تاسو عبادت ته را روان یو د الله ملاقات ته روان یو دا په ښه توګه باندې باید اودس وسي په کامله توګه باندې